جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. تازه خبر دا دی تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی نوې ټاکنې اعلان کړې او دا نوې ټاکنې د بل هر وخت په پرتله خورا مهمې بلل سوي دي او دا ټاکنو څخه ښکاري چې شاید په پاکستان کې جنگ جګړې لا زور واخلي. عموما ټي ټي پی ټاکنې د جنوري په پای کې اعلانوي، کله له 20 تاریخو ورهاخوا ته اعلانوي، خو دا ځل په ناببره توګه باندې دوی د ډسمبر پر 25 تاریخ باندې خپلې ټاکنې رسما اعلان کړې او د ټاکنو سره د خپلو سویو بریدونو یو ډیر لوی لیست هم اعلان کړ. بریدونه خو دوی وایي چې تر 3000 شاوخوا 400 بریدونه یې کړي دي چې 10 یې په سیند کې، تر 40 زیات یې په پنجاب کې، نور یې په بلوچستان او ډیر زیات یې په خیبر پښتونخوا کې کړي دي. دا خو د بریدونو حالت دا دوی همیشه کوي او همیشه اعلانوي. تر ټولو مهمه خبره په وروستیو ټاکنو کې دا ده چې دوی د خپلو نوو ټاکنو په پایله کې د هوایی ځواک کمیسیون یا وزارت اعلان کړ. د هوایی ځواک کمیسیون یا وزارت د ټي ټي پی لخوا څخه اعلان شو چې په هغه باندې به دوی بیا هوایی بریدونه کوي. دا د دې وزارت اعلان دا ثابتوي چې ګواکې دوی په هوایی برخه کې هم پیاوړي دي او هم یې داسې وسایل ترلاسه کړي دي چې پر پاکستانی پوځ باندې هوایی بریدونه کولای شي. نو تر دې وړاندې هم داسې ریپورټونه ډیرو چې پر پاکستانی پوځ باندې به بریدونه هوایي بریدونه کېدل، خو اوس دا دوی رسما اعلان کړ او د دې وزارت د مشر لپاره د مولوي سلیم نوم ټاکلی دی. مولوي سلیم که څوک نه پیژني د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی او د تحریک طالبان پاکستان د استخباراتو رئیس و. خورا په جګړه کې ځواکمن کس بلل کیږي. نو یو د دې ټاکنو مهم اړخ دا و. دوم د دې ټاکنو مهم اړخ دا دی چې د سیاسي کمیسیون مشر یې مولوي عصمت الله ټاکلی دی. مولوي عصمت الله تر دې وړاندې د شمالي زون نظامی مسؤل و. دا سړی هم په نظامی برخه کې ډیره د وړتیا وړ کس بلل کیږي او هم په سیاسي برخه کې. خو دا چې د طالبانو عموما د تحریک طالبان پاکستان ټاکنې دا ډول وي چې هر څوک له یوه ځایه بل ځای ته وړي، نو څوک به غږ نه کوي ځکه د امیر د امر تابع دي. یو نظامی کس یې د سیاسي کمیسیون مشر ټاکلی دی. خو له دې سره یوه خبره مهمه خبره دا ده چې دوی ماته وکوله، د دوی د مطبوعاتو څانګې چې کله ماته دا معلومات راکول دا یې هم راتول چې ګواکې نورې د پنجاب له پوځ سره د پاکستان له پوځ سره د دوی د خبرو دروازې بندې دي، یعنی دوی نور د پاکستان سره مذاکرات نه کوي. پخوا دوی د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتلې وي. نو دا یو بل پرمختګ دی چې د دوی لخوا څخه سوی دی. بل دا دی چې د 4 عسکري قطعاتو مشران یې بدل کړي دي. د عسکري قطعاتو مشران عموما دوی بدلوي او د دې د بدلون لپاره دوی هغه کریټیریا دا ټاکلې ده چې ګواکې کچیرې کم کس پوره په خپلو بریدونو کې دقتوالی نه وي ښوولی، یا ډیر بریدونه نه وي کړي، یا ډیره جګړه نه وي کړي، یا هغه د دوی په وینا لاسته راوړنې نه وي، نو هغه بدلوي، پر ځای باندې یې بل کس ټاکي. ځکه یې 4 کسان بدل کړي دي د عسکري قطعاتو، پر ځای باندې نور خلک ټاکلي دي. تر دې وراخواته یو بل عمومي او غټ تغییر دا دی چې بلوچستان پخوا 4 ولایتو اوس 6 ولایتونو ته غځولی دی. 2 نور ولایتونه په پښتني سیمو کې جوړ کړي دي چې یو ولایت د لورلایي او کلا سیف الله دی او بل ولایت د پښین او د ورسره سیمو دی. په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو خو ولایتونه زیات کړل، یعنی په دې سیمو کې به هم اوس جګړې کیږي، هلته به هم دوی اوس عملیات کوي او ورسره جوخت یې بل د دې هر ولایت لپاره د بلوچستان د 6 ولایتونو لپاره نظامی مشران چې دي دا ټوله بلوچان ټاکلي دي. بلوچ داسې کسان یې ټاکلي دي چې هغوی د جګړې وړتیا لري، هغوی په جګړه کې ماهرین دي او د دوی په وینا باندې
چې پاکستاني پوځ په ولاړې درولای شي، دا د دوی خبره ده. نو داسې کسان یې ورته ټاکلي دي. البته مهمواله یې دا دی چې دوی د دې ټولو هغه پښتني سیمو لپاره هم بلوچ مشران ټاکلي دي. شاید یو علت به دا و چې تر اوسه پورې پښتني سیمې نسبتا د جنوبي پښتونخوا یا د اوسني په جوړښت کې د بلوچستان پښتني سیمې تر ډېره بریده ارامې وي. نو اوس کېدای شي دا سیمې هم ډېرې نا ارامه سي. همداراز بله خبره دا ده چې دوی د چترال، کشمیر، دیامیر، ګلګت بلتستان نوي ولایتونه جوړ کړي دي. دا معنا چې په دغو سیمو ته به هم دوی جګړې غځوي. دا د دوی د ټاکنو نوی اړخ دی. خو د دې ټولو ټاکنو سره سره کېدای شي بلوچستان ډېر نا ارامه پاتې سي. ولې نا ارامه پاتې سي؟ د بلوچستان یو تر ټولو سختدریځی بلوچ مشر د مزار بلوچ په نوم باندې د بلوچستان نظامی مشر ټاکلی دی، یعنی د بلوچستان د نظامی زون مشر یې ټاکلی دی. یا بس زه دا جمله په بله ټکي باندې ووایم چې دوی د دغه مشر د ټاکلو سره دا یو زون و دې سختدریځي کس ته په لاس ورکړی دی چې دا د دې ښکارندویي کوي چې شاید په بلوچستان کې جګړې لا نورې زیاتې سي. نو یوازې دا نه دي، دوی پخوا یوازې 2 زونونه لرل. ټي ټي پي پر 2 زونونو باندې ویشلې وله. اوس دوی دا په 4 زونونو باندې وویشله. داسې په 4 زونونو باندې دوی وایي چې دا وطن ډېر غټ دی او دا نه اداره کېده، ځکه د دې تقسیمات پر 4 زونونو وکول. دا 4 زونونه داسې نه دي چې د بلوچستان د 4 صوبو په ډول، د پاکستان د 4 صوبو په ډول دي، بلکې دا زونونه یو څه بدل دي. شمالي زون، جنوبي زون، وسطي زون او غربي زون. دا د دوی زونونه دي چې دوی ټي ټي پي ور باندې ویشلې ده او دوی به اوس په دغو بېلابېلو سیمو کې عملیات کوي. همداراز تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې دا ټاکنې د دوی په وینا باندې په تیرو 3 ورځو کې په پاکستان کې دننه د دوی د مشرتابه د حضوري ناستې پر مهال باندې سوي دي او دوی دا دعوه کوي، دوی دا خبره وایي، دوی دا وینا کوي چې د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان بلکې د وزیرستانونو 80% خاوره د دوی په لاس کې ده او تر ډېره حده پورې دوی د دوی په وینا باندې چې بریالي دي او جګړه به یې نور هم زوروره وي. همداراز دوی وایي چې یوازې په جنوبي وزیرستان کې په تېر 1 کال کې 800 څخه زیات بریدونه دوی کړي دي چې د هغو په پایله کې شاید تر ډېره حده پورې 6 قطاعات انوالو دي. یوه بله مهمه خبره دا ده چې اوس دوی یوه بله لاره هم په مخه رااخیستې ده. هغه دا ده چې په پنجاب کې هم داسې تغییرات راوستلي دي. مثلا چودھری جواد احمد یې د پنجاب دپاره مشر ټاکلی دی، ډېر معروف او پیژندل سوی کس دی په ټي ټي پي کې او سختدریځی دی. نو د دې ټولو تغییراتو ته په کتو داسې ښکاري چې په پاکستان کې به 100 کال یعنی 2026 کال تر 2029 کال ډیر خونړی او خطرناک وي. یو بل خبره چې دوی کوي هغه دا د دوی وایي چې اوس هم د ټي ټي پي مشران په وزیرستانونو کې آزاد ګرځي او بیا به هم آزاد ګرځي. او ما سره د دوی د مطبوعاتو څانګې یو مسؤل خبره کوله، هغه ډیر په زغرده دا وویل چې دوی نه په افغانستان کې دي او نه په بل ځای کې دي، دوی په خپله خاوره کې اوسیږي او خپل فعالیت کوي. نو دا چې دغه تغییراتو څخه دا ښکاري چې جګړه به په پاکستان کې ډیر زور اخلي، نو ورسره جوخ دا احتمال هم ډیر زیات دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به موجوده اړیکې ډیرې خرابېږي. شاید تر ډیره بریده پورې هغه د طالبانو خبره چې دوی کوي چې پاکستان د افغانستان او د سیمې لپاره د داعش پروژه اخیستې ده، د هغې تر شا ولاړ دی. شاید په افغانستان کې هم دوی د بریدونو او د جګړو دپاره لمن ووهي یا ځینې نورې داسې کړنې وکړي، ځینې نور داسې شرارتونه وکړي چې هغه په سیمه کې د ناامنیو او د جګړو سبب سي. خو دې ټولو شانو ته په کتو د طالبانو نظم ته په کتو تر ډیره حده پورې شاید پاکستان بریالی نه سي، خو لانجه جوړولی سي، جنجال جوړولی سي او ورسره جوخت
ځینې شخړې پر ډیورنډ کرښه باندې کېدلی سي، حتی په ځینو برخو کې کېدای سي د افغانستان د حریم خلاف ورزي هم وسي، خو طالبان هم ژمن دي، هغوی دا ژمنه له وړاندې کړې ده چې دوی به جواب ورته ورکوي. نو د اوسنیو ټاکنو ته د دې ټاکنو لیست ډیر زیات دی. ما مشخص هغه اړخونه نوٹ کړل، راومې ایستل چې هغه تر ډیره بریده پورې د باس وړ وو. نور نو د دوی د دې ټاکنو څخه به تاسو هم خبر سوي یاستئ او د دې ټاکنو له هغه اصلي ماهیت او د هغه اصلي ژورتیا څخه به هم خبر سوي یاستئ. خو داسې ښکاري چې ګلګت بلتستان، کشمیر، بلوچستان کې به شخړې زشته زیاتې سي، جنګ جګړې به زشته زیاتې سي، ځکه تر کومه بریده پورې چې د مزار بلوچ ټاکنه ده، که څوک مزار بلوچ پیژني نو هغوی بیا په دې پوهیږي چې بلوچستان شاید ډیر نا ارامه سي. او د پښتني سیمو لپاره بد خبر دا دی، شاید چمن، کلا عبدالله، کلا سیف الله، ګلستان، ژوب، د ژوب ولایت پخوا هم موجودو. دا سیمې کېدای سي لا نور نا ارامه سي، لکه داسې چې ولاړ سي یخ زیارت، ارنایي او دوکۍ، سنځاوۍ، دا هغه د پښتانه وطن جغرافیه شاید تر سیوۍ پورې ډیره نا ارامه سي، ځکه دا سیمې غرنۍ هم دي او په اساني باندې پاکستاني طالبان پکې پټېدلی هم سي. او تر ډیره بریده پورې دا ټاکل سوی کس د جګړې اشتها لري، دی په جګړه مشهور دی او دی هغه کسان راوستلي دي چې هغوی په تیر کال کې په جګړه کې یا په روان دغه 2025 کال کې چې نن یې 25م تاریخ دی، په دې کې دوی ماهرین ټاکلي دي. نو وبګورو چې څه کېږي. اما یوه یادونه بیا کوم، تر ټولو خطرناک کار په دې وروستیو ټاکنو کې هغه د هوایي ځواک جوړېدل دي، هغه د هوایي ځواک د کمیسیون جوړېدل دي، هغه د هوایي ځواک د وزارت جوړېدل دي. دوی وایي چې له دوی سره واړه ډرونونه موجود دي او دوی اوس هم بریدونه پکې، خو دا به لا نور پراخوي. نو دا معنی چې جګړه ډېر بد لوري ته روانه ده او په ګاونډ کې حالات ښه نه دي. نو دوستانو دا ویډیو شریکه کړئ چې خلک خبر سي چې زموږ په ګاونډ کې حالات سم نه دي او که څه هم دوی همیشه د بریدونو د ورته پیښو ګوتې په افغانستان پاکوي، خو اوس دا د ثابته شوله چې هغه خلک هلته دي او هلته خپلې ټاکنې کوي او هلته د خپلې جګړې اعلانونه کوي. نو ژوند د میرویس افغان مو پر الله سپاري. ملګري وایي تاریخ اعلانوه نن د 12مې میاشتې 25م تاریخ دی. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. دا چینل که مو نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، نورو دوستانو ته یې واستوئ او هیله ده ژوند مو په خیر وي، هیله ده راتلونکی کال مو بختور وي، هیله ده تیر کال مو په خیر تیر کړی وي. شاد آباد او بریالي اوسئ. ژوند